د غزني زنخان ولسوالۍ کې د اوبو یوې شبکې د جوړېدو چارې پیل شوې. د مسؤلینو په وینا په دغه شبکه څه باندې 10 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د نړیوال بانک له لوري یې بودیجه ورکول کیږي او د ډاکر موسسې له لوري به تطبیق شي چې په جوړېدو سره به یې شاوخوا 400 کورنۍ پاکو اوبو ته لاسرسی پیدا کړي. د دغه پروژې ټول بودیجه څه بالا 10 میلیونه افغانۍ دي چې دا بدل ته مصرفېږي او بانک جهاني مصارف ورکوي او ډاکر موسسه تسهیلوونکې ده او د کلیو بیا روانې پراختیا ریاست یې مستقیما نظارت کوي چې دا به ان شاء الله العزیز دلته پلي کېږي او د 18 متره مکعبو په انداز باندې دلته د اوبو ذخیره ده او تقریبا 2 حلقې څاګانې دلته سیاره څا به 100 متره ژوره وي او دې پروژه کې تقریبا ټول 1190 متره پایپ ده همدا به دلته غځېږي. دا د شبکې هغه درازوالی ده ټول به 6 میاشتې په بر کې ونیسي. د 400 فامیلو په شاوخوا کې چې کور په کور به 103 شیردانونه چې 2 عمیقې څاګانې د 100 مترو په شاوخوا کې به کیندل کیږي او بیا به د 18 متر په مکعب ظرفیت سره په یو حاکمه نقطه کې دی ته د اوبو ذخیره کولو یو اهن کانکریټي ذخیره جوړیږي او بیا به د هغې په مټ باندې کور په کور د پاک او صحي اوبه رسیږي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د پاکو اوبو د نشتون له امله له ګڼو ستونزو سره مخ وو. د دوی په وینا د دغه شبکې په جوړېدو سره به یې د اوبو ستونزه حل شي. دوی همدارنګه له اسلامي امارت څخه غواړي چې په نورو برخو کې هم دغه ولسوالۍ ته پاملرنه وکړي. دخوا د ما په خوله نه بیانېږي خو داسې اوس چا وستر هغوی صاحب یې ووږله هغه به هم په سبب د وچکالۍ اوبو کته ولاړې دغسې ورځ په ورځ کته روانې وې نو دا زموږ ډېر اشد ضرورت و ځکه یې موږ مستحق وبللو الله دې دې تاجر ورکړي. څه اوبه وچې دي اوبه نشته ستونزې ډېرې دي یو څه بل کلی غټ ته هېڅ هم نه رسېږي اکثره ګرد بر تاویږي چې اوبه نه وي دغه چې موږ ډېر خوښیل دي امارت اشکه کوو چې موږ ته راغله او موږ ته خدمت کوي. د مسؤلینو په وینا په تېر یوه کال کې د څه باندې 2 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت د غزني ولایت په 6 ولسوالیو کې شاوخوا 30 د پاکو اوبو شبکې پروژې پرانیستل شوي.